کال پروسه خو په دغسې عنوان باندې ده چې دغه مهاجرونه دلې دلته موږ ته دا کیمپ ته راورسېده، که د تورخم د مسیره سي، که د بولدک د مسیره سي، که کوم مسیرونه چې زموږ پر سرحدو باندې د مهاجرو دپاره خلاص دي پر هغه لارو باندې راځي، هغه دلته د مرکزي کیمپ ته راځي چې دلته رسیدګي وکړله، موږ ته راورسېدله. موږ بیا د دوی د دې ځای څخه په داسې عنوان باندې دوی ته انتقال ورکوو چې هغه کوم د دوی مسیر د دوی کوم وطن ولایت ولسوالي و چې د کوم منطقې د کومې ساحې وي، هغه د مسؤلینو په امر باندې د مشرانو په امر باندې دوی ته موټر نیسو او دوی په موټر کې خیژوو، کرایه یې موږ ورکوو، ترتیب یې موږ ور برابروو، بیا موږ به خپل مسیر ته رسوو. په دې کې نو بیا شکلونه مهاجر وروڼه شته چې دغه د چا سره مریضان وي، څوک نور مشکلات لري، هغه مشکلاتو په وجه باندې بیا موږ په دې انتقالاتو په موټرو کې بیا داسې شکلونه لرو چې بعضې د سپاري موټر مهاجر وروڼه وي، هغه په سپاري موټر کې رسوو یې رسیدګي ورکوو. بعضې داسې چې د کډې په موټر کې جوړ کسان یې روغ کسان یې هغه د خپلې کډې سره نه جلا کېږي، هغه د خپلې کډې سره استوي.